السلام علیکم in the name of Allah. انګلیسي زده کړه په پښتو ژبه کې نن درس کې ری انټري ومنه شروع کوو. نن د انګلیسي برخه کې زموږ دریم درس ده. درس پیلولو مخکې هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب څنګه لمه کړئ او لوکې کړئ او فیسبوک کې عربي زده کړې آنلاین مرکز او عربیک پښتو اکیډمي چې نوې پاڼه ده دا لایک او شیر کړئ. البته وای فیسبوک کې عربیک پښتو اکیډمي چینل پاڼه صرف ویډیو لپاره خاص شوې ده، نو هیله کوم چې دوستان سره ویډیوګانې شیر کوئ. ښه درس پیلو. لیول 1 دریم درس. ښه ری انټري 7 سپیلنګ املا. spell each word. spell each word. ها د دې کم درسونه چې وای ځان سره یو ورقه کې لیکئ که څو غواړئ انګلیسي زده کړئ نو دا کومه کورنۍ دنده چې در کوم دا ځان سره کړئ. نو د املا وای مثال فرایډے دا په کوم حروفو باندې هغه لیکل کیږي. د کوم حروف راغلي فرایډے اف آر آی ډي ای وای. سټرډے په کوم حروفو باندې اس ای ټي یو آر ډي ای وای. همداسې دا نور فرایډے جمعې ورځ، سټرډے هفتې ورځ، دس معنا دغه، دس دغه نږدې لپاره، هو معنا څوک، هو څوک، ټیوزډے سه شنبه ته وایي، انګلش انګلیسي. شپږم that معنا هغه، هغه. hello معنا سلام، hello سلام. ښه رائټینګ ته راځو. رائټینګ نه تیریږو ځکه دلته نه ښکاري، ماته ښکاري لږ لږ. writing 8 write the sentences on a piece of paper. دا جملې په یو ورقه باندې ولیکئ. who is this it's Gino Leon. who is that هغه څوک ده it's Christina Silva. هغه کریسټینا سیلوا ده. نور نه تیریږو ځکه ښکاري نه. ها دریم درس نوی درس پیلو. presentation 1 greetings. سلام علیکم. ها good morning Gino. سهار په خیر جینو. کوشش کوو چې دری ژبه ترجمه هم ورسره وکړو. good morning Gino. صبح بخیر جینو. how are you څنګه یې چطور هستی. how are you څنګه یې چطور هستی. fine thanks ښه یم خوب هستم. thanks مننه تشکر. liz and you او ته څنګه یې و خودت چطور هستی. not bad بد نیستم. good afternoon Mr. Logan. غرمه په خیر یا د غرمې وروسته په خیر Mr. Logan. how are you څنګه یې ورته وایي fine thanks Mike. ښه good afternoon بعد الظهر بخیر Mr. Logan. how are you چطور هستی. fine thanks خوب هستم مننه تشکر Mike. fine ښه یم مننه. and you او ته څنګه یې. pretty good ډیر ښه یم. hi Gloria. سلام Gloria. how are you څنګه یې چطور هستی. fine thanks ښه یم خوب هستم thanks مننه تشکر. good evening Gino. good evening توشو. ماښام بخیر توشو. شام بخیر توشو. how are you څنګه یې چطور هستی. fine thanks no not too bad ډیر بد نه یم یعنی ښه یم. not too bad ډیر بد نه یم. Adela and you او ته څنګه یې. fine thanks ښه یم thanks مننه. fine ښه یم خوب هستم thanks مننه تشکر. introduction to greetings people دا تاسو کورنۍ ده نه کارخانه کې شما دا کومنت نشته کنن کمنټ کې ولیکئ. خلکو سره ستړي مشي. good تیر درس کې دا اوس هم چې کوم درس پاس ویلې دغه مغه درس. good morning دلته به یو نوم ولیکئ یا good morning good afternoon good evening دلته به نوم ولیکئ. علي how are you څنګه یې دلته به ولیکئ fine thanks دلته به بیرته د دې بل نفر نوم ولیکئ مثلا هاشمي. and you او ته څنګه یې. fine I'm not too bad pretty good ارچې چې ولیکئ. introduction 3 دریم introduction ارتباط ته راځو. greetings people and introducing people.
ستړي مشي کول خلکو سره او د خلکو معرفت او ځان پیژندنه. دا تیر درس دی درس په شان دی. دا ګډ مارنینګ مثلا ګډ مارنینګ علي سهار په خیر علي یا ګډ مارنینګ سهار په خیر ایم هاشمي نایس ټو میټ یو ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم دلته به نوم ولیکئ علي یا چرچ نوم یا هاشمي. My name is محمود زما نوم محمود ده اسم من محمود است. ښه presentation for numbers 112 شمیرې 1 نه 12 پورې شماره ها از 1 تا 12. This is number 1 دا یو شمیره ده این شماره اول است. This is number 2 دا دویمه شمیره ده این شماره دوم است. This is number 3 دا دریمه شمیره ده این شماره سوم است. This is number 4 دا څلورمه شمیره ده این شماره چهارم است. This is number 5 این شماره پنجم است. This is number 6 دا شپږم شمیره ده. This is page 7 دا اومه پاڼه ده این صفحه هفتم است. This is page 8 دا اتمه پاڼه ده این صفحه هشتم است. This is page 9 دا ټول اسانه دي. نهمه پاڼه ده لسمه یولسم دولسمه پاڼه ده. Presentation ترازو 5 question with what سوالونه په وټ سره وټ تاسو ته لنډ تعریف کوم. وټ چې ده وټ د WH question څخه ده. WH questions په دې سره موږ چې کوو سوال کوو پوښتنه کوو. what چیست از جمله WH questions است که توسط ما سوال میکنیم. دې سره صرف موږ پوښتنه کوو سوال کوو د شی په باره کې د یو شی په باره کې انسان په باره کې نه د شی په باره کې البته. what's this دا چی دی. what's this دا چی دی. این چیست. what's this دا what is دا خو دلته لنډ راوسته. what's this it's book 1 دا اول کتاب ده این کتاب اول است. it's book 1 what's this دا چی دی. it's number 6 دا شپږمه شمیره ده. what's this دا چی دی. it's page 7 دا اومه پاڼه ده این صفحه هفتم است. skill building د مهارتونو جوړول ask and answer question then presentation 5 سوال او جواب وکړئ یو بل سره presentation 5 پاس وندي همراه یکدیگه سوال و جواب کنن مثل presentation 5. دا مثلا what is this it's number 7 what is this دا نخکاری معلوم نمیشه. what is this it's number 2 یا آسان است. دینم تیریگو. lesson 4 چهارم درس سلورم درس presentation 1 introducing friends د دوستانو معرفت په انګلیسي ژبه کې معرفي کردن دوست ها در زبان انګلیسی. گلوریا وای this is دلته اوس معرفي کوي. گلوریا خبرې کوي. گلوریا گپ میزنه. this is my king دلته درې نفر در مابین سه نفر محاوره است. درې نفر مابین کې محاوره ده. ګوره دا اول وای گلوریا دا دې ته وای گلوریا ته. this is my king وای گلوریا وای ورته سوري دا خو نه گلوریا ورته وای نه چې دا my king ده. مایک ته بیا وای this is gloria rivera دا gloria rivera ده. مثال زیمه علی معرفي کوم محمود ته هم دا علی ده. علی ته هم دا محمود ده. دسی ده. gloria وای this is my king دا my king in my king است. مایک می وای this is gloria rivera in gloria rivera دا gloria rivera ده. glad to meet you مایک ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم مایک. از دیدار شما خوش شدم مایک. glad to meet you too gloria ستا د لیدو څخه خوشحاله هم شوم gloria. از دیدار خودت هم خوشحال شدم gloria. glad to meet you too. لیز ورته وای this is to شو ایتو دا to شو ایتو ده. nice to meet you too شو ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم تو شو. nice to meet you too لیز ستا د لیدو څخه خوشحاله زه هم خوشحاله شوم. از دیدار خودت هم خوش شدم. nice to meet you too Liz. Skill building. Take the role of each person in presentation 1 and practice the introduction.
وای دا پاس پریزنټیشن 1 کې چې کوم څه دی کوم طریقې باندې خبرې وکړي دغه څه یو رول د پلی کا یعنی دغه د چې څنګه خبرې وکړي دغه څه تاسو خپل مابین کې درې نفره خبرې وکړي فلحال خو درې نفره نشته دا به پریدو یا خپل ځان سره کولای شي مثال Hi Ali, this is Harun. Harun بیا وای Hi Harun, this is Mike. یا به ورته وای nice to meet you. بیا وروسته ورته وای چې کومه څه پاسه مو ویلې دغه څه هغه کیږي اول ورته وای this is Mike بیا دریم نفر Mike ته بیا وای Mike this is Gloria Rivera دواړه باید په یو وخت کې وروسته بیا وای نه ستاسو د لیدو څخه اول ځان معرفي کوي بیا وای ستاسو د لیدو څخه خوشاله شوم ورته وای نوم دې څه ده نوم یې علي ده تا نوم څه ده ما نوم هاشمي ده بیا ورته وای ستاسو د لیدو څخه خوشاله شوم داسې نه چې اول نه ورته وای ستاسو د لیدو څخه خوشاله شوم خالصنګ اوریدل دا اوریدل دی کتاب کې موږ نه وایو ځکه بيخي دا خو صنف کې کیږي چې استاد وایي تاسو یې لیکئ Reentry taradu information questions with what and who د سوال کولو پوښتنې په what او who سره معلوماتي پوښتنې وبخي معلوماتي پوښتنې information question معلوماتي پوښتنې what او who سره what پوښتنه کول لپاره کاریږي د اشیاء لپاره who پوښتنه کول لپاره wh question ده د انسانانو لپاره ask and answer questions دا البته زندجانو لپاره راځي ask and answer questions پوښتنه او سوال او ځواب وکړئ د سوالونو ها information question سوالهای معلوماتی همراه what and who what's this in چیست دا څه شی دی what's this? It's book 1 in کتاب اول است دا اول کتاب دی who's that دا who is that دا خو لنډه who's that هغه څوک ده او کیست it's Bob Logan هغه باب لوګن دی یو سوال یک سوال ایجاز دلته خو باب لوګن مذکر دی مذکر افچور اٹ آورده بخاطر که ده اکسس ده تصویر که کسی باشه انسان با او اٹس استفاده میشه چون تصویر بیجان است who's this it's to ito who's this it's to ito what's this in chist it's a table دا نور تاسو کورنۍ دا نه هیله کوم کومنټ کې ولیکئ هم دې مثالونه مې درته ویلې دا نور کومنټ کې ولیکئ ها presentation months of the year وسوایو January February March April May June January February March April May June July August September October November December دلته صحیح ها دلته وګورئ month of the year د کال میاشتې ماهای سال ها 12 دانی دي January February March April May June July August September October November December ها اوس د دې املا ځان سره ولیکي کتابچه کې ولیکي املا یاد کړئ ها سکیل بیلډینګ شپږم کې وایي سي د name of the next month وایي د بلې میاشتې لاندې درته میاشت وایي جنوري د بلې میاشتې تاسو ولیکئ مثال جنوري ده ورپسې کومه میاشت راځي بعدش چې مې فبروري ها سپتمبر وروسته چې راځي اکتوبر مارچ وروسته کوم میاشت راځي اپریل دا نور تاسو کورنۍ دنده ده اکتوبر وروسته چې راځي کومنټ کې ولیکئ جولای وروسته چې راځي اپریل او د فبروري دلته درته وایي لنډه درته وایي here are some numbers دلته وایي یو څو شمیرې دي اینجا یک چند شماره است and letters څو حروف دي چند حروف است make the words from the letters و کلمې جوړ کړئ د لاندې حروفو څخه کلمه جوړ کړئ از حروف read the numbers to another student شمیرې و بل هغه ته وایا زده کوونکي ته وایا شماره را به دیگه شاگرد بگو he she finds the words
هغه به بل حرف هغه به بل کلمه پیدا کوي ته ورته یو حرف وای هغه به بل کلمه یادي مثال جی نو کومه ده جی دا ده نمبر 11 بیا 2 جی ان دلته 8 او لسم نمبر نو جینو ګوره جینو مثال ورکړی یو لسم دا جی بیا دویم آی بیا اتم ان نو ټول دا مهمه نه ده ها کلاس روم ایکسپریشن دا مهمه ده اتم پریزنټیشن پیشکش کلاس روم ایکسپریشنز د صنف تعبیرات یا اصطلاحات په صنف کې چې کوم افعال کوم جملې کلمې کارول کیږي هغه اوس وایو اصطلاحات صنف listen غوږ ونیسه گوش کن یا گوش بگی speak خبرې وکړه گپ بزن speak read ولوله بخوان write ولیکه نوشته کن who's this دا څوک دی who's this I don't know زه نه پوهیږم من نه می فهمم who's this دا څوک دی انکیست I don't remember زه د ما نه یادېږي بیادم نه مې آیا د ما نه یادېږي open your book please مهرباني وکړئ کتاب مو خلاص کړئ لطفاً کتابتان را باز کنید close your book please مهرباني سره کتاب دی بند کړه لطفاً کتاب بند کن ها دی یونت 1 vocabulary کلمه noun اسم book کتاب day ورځ روز name نام اسم number شمیره نمبر page صفحه today نن امروز verbs افعال are close بند do کول is no پیژندل listen غوږ ونیسه open خلاص کړه please مهرباني سره read لوستل remember په یاد لرل با یاد داشتن speak گپ زدن خبرې کول write لیکل pronouns ضمایر I the من I am the یم it's هغه دی بیجان you ته my زما your ستا ګرامر کې من کنجنکشن کې and وایو چې and څه ده لنډی تاسو ته and څه ده and دوه کلمې یا دوه جملې یو بل سره یو ځای کوي مثال the book and the table کتاب او میز the father and mother مور او پلار دغه دوه جملې this is the book and that is a chair دا کتاب دی هغه میز دی نو دغه دوه جملې یا دوه کلمې سره وصل کوي demonstrative ضمایر اشاره کې مونږه اشاره کې this that ویلې this اشاره کیږي په دې سره اشاره کوو نږدې شیانو ته یا نږدې شخص ته that's لرې شي ته question words چې دي how what how څنګه what چې تو what چې who کی څوک expression اصطلاحات ترازو دا خو معنا کړی دا صرف وای expressions fine thanks good morning good afternoon good evening hello hi how are you not too bad please nice glad to meet you این همه یک چیز است یکسان معنا میده ټول یو معنا ورکوي pleased to meet you nice to meet you glad to meet you ستا د لیدو څخه خوشحاله شوم pretty good ډیر ښه words دا کلمې بیان کوي دا فتونه days of the week یا اونۍ ورځې بیان کوي روزهای هفته بیان کنین په انګلیسي months of the year شهر میاشتې د کال میاشتې یاد کړئ شهر ماهای سال یاد بگیرئ numbers 1 to 12 یو نه 12 نه شمیرې پورې یاد کړئ نو دای منګه یونت 1 داخلا شو هر څه پوښتنه وي هر چی سوال باشه دا کومنت نوشته کنین هله کوم ویډیو لایک کړئ دوستان سره شیر کړئ نو تر بل درس پورې دا کلمې وایو بیا بس کو صرف پښتو انګلیسي وایو عربي پریدي ځکه دا انګلیسي درس ده نیوز خبر
نیوز خبر کرنٹ کرنٹ اوسنۍ کرنٹ اوسنۍ نیوز خبره میګه کرنٹ اوسنۍ دری کې ورته چې وی هله کوم تاسو کومنټ کې ولیکئ امرودینا حالی یعنی الله عالم دری کې چې ورته وي اوسنۍ current situation لکه مثال latest last final ورستی آخری latest last final ورستی آخری development پرمختیا انکشاف دری کې انکشاف وي development پرمختیا ترقی انکشاف event پیخه یو پیخه یو حادثه یو واقعه situation وضعیت circumstance حال د فارسیم حال circumstance حال topic subject معنا موضوع phenomenon پدیده field ډګر بخش جزاکم الله خیر دا زمونږ نننی درسو هله کوم چې ادمن لایکي چینل سبسکرایب کړئ تر بل درس پورې تاسو الله سپارم دعاګانې کوي السلام علیکم ورحمت الله have a good time take care bye bye